د خیبر پښتونخوا پښتنو د افغانستان د حکومت په اړه څه وویل؟ بلخوا بیا د ډیورنډ کرښې په اړه څه وویل؟ د بشپړ خبر لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو قومي جرګه چې 4 ورځې مخکې پیل شوې وه، د دوشنبې په ورځ مارچ په 14مه پای ته ورسېده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا جرګه بللې وه. جرګې د غونډې په وروستۍ ورځ خپله په 25 مادو کې خپله پریکړه او بیانیه خپره کړه چې د ډیرو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان اوسنی وضعیت هم پکې یاد شوی دی. په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې باید په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ولسونو استازي پکې شامل وي. اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د لویې جرګې عوامو انتخاباتو د لارې د ولسونو نماینده حکومت قایم کړل شي او په زوره د حکومت نیول غیر قانوني او د افغان ملت سره غداري ده. د پښتنو دغه قومي جرګې په افغانستان کې په اوسني ناورین خواشیني څرګنده کړې ده. جرګې داسې مهال په افغانستان کې د انتخاباتو له لارې د حکومت جوړېدل غوښتي دي چې تیر کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول او د افغانستان منتخب حکومت نسکور شو. طالبانو اوس د خپل اسلامي امارت موقت حکومت اعلان کړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني او هم شمول نه بلل کیږي. په دغه جرګې کې هم دغه راز د ډیورنډ په کرښه باندې د پاکستان د پوځ له لورې د اغزان تار غځول او نصبول هم وغندل شول. د اعلامیې 10مه ماده وایي چې دا قومي جرګه په ډیورنډ کرښه اغزان تار په کلکه ردوي او غوښتنه کوي چې په کرښه ټولې تاریخي تجارتي لارې د تجارت او د کرښې په دواړو غاړو کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ لپاره د اسنادو او کوایفو بغیر یقیني کړل شي. د پاکستان پوځ څو کاله مخکې د ډیورنډ په کرښه چې حساب باندې 2500 کیلومتره ده د اغزان تار د لګولو پروژه پیل کړه. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له افغانستان څخه وسلوال وراوړي او ورانکاري کوي، خو د مخکینی حکومت چارواکو دا خبره په کلکه رد کړې وه او تل یې پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو اورپکو په ساتلو او پاللو تورن کړی وو چې پاکستان یې نه مني. څو اونۍ مخکې د پاکستان چارواکو وویل چې دا کار د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کوي. په دغه لړ کې د پاکستان د ملي امنیت مشاور مهید یوسف کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې په سرحد باندې د کټارو او اغزنو مزو د لګولو مسله له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کوي. درنو لیدونکو، ستاسو له ټولو ملتیا ډیره زیاته مننه چې د سوله افغان یوټیوب چینل ټولې ویډیوګانې ګورئ، تر اخره ګورئ، لایک کوئ او نظریات مو په کومنټ کې لیکئ. په دې موضوع باندې هم کولی شئ خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو کومنټونه لولو. زه په بلې ویډیو کې راځم، په تمه اوسئ.